افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته د رسنیو او بیان ازادي سخت زیانمنه شوې ده او د حقایقو بیانول د خبریالانو لپاره یو لوی خطر ګرځېدلی دی. د خبریالانو یوه نړیوال سازمان رپورټرز او د آوټ بارډرز په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې له پیارسي په 2021 کال راهیسه سلګونه افغان خبریالان اړ شوي چې هیواد پرېږدي او جلاوطني غور کړي. د رپورټ له مخه د طالبانو د فشارونو، ګواښونو او محدودیتونو له امله تر اوسه لږ تر لږه 670 افغان خبریالان د نړۍ په 28 بېلابېلو هیوادونو کې د ګډوالۍ ژوند تېروي. دغه وضعیت د افغانستان د رسنیو لپاره یو بېساري بحران بلل شوی دی. رپورټ کې ویل شوي چې په 2022 کال کې 183 خبریالان او په 2025 کال کې 82 خبریالان د هیواد پرېږدو ته اړ شوي دي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې دننه رسنۍ له سختو سانسورو او محدودیتونو سره مخ دي او خبریالان یا خود د کار پرېښودو ته مجبوریږي یا جلاوطني غور کوي او یا د نیول کېدو له خطر سره مخ دي. د جنوبي اسیا څانګې مشري سیلیا RSF د مرسري ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت د سخت کنټرول، فشارونو او بندیزو لاندې دی. کارپوهان وایي چې موجوده حالات د څرګندوي چې افغان خبریالان د حقیقت ویلو په بدل کې یا زندان یا چوپتیا او یا هم جلاوطني منلو ته اړ شوي دي چې دا د رسنیو د ازادۍ لپاره یو جدي او اندېښنوونکی وضعیت دی.